ورځو کې په بازارونو کې د دغه غوښو نه لږ پرهیز وکړئ، اجتناب وکړئ. ډاکټران دي نو هغه ګرځي دې ته یو قسم ویکسین دي چې په دې چمړه کې دغه نقصه چاته نه معلوم نو چې دغه نقصه راواخلي او خپل غواګانو له ورکړي. لګل بیا ډېره ښکلې نقصه خولده مالې دغه تاسو په کار باندې راشي. دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هر چاته ورسي. چې زناورو ته کومه د سکین بیماری لګېدل ده، یو وایرس راغلی او ډېر خلک د هغې نه په پریشانۍ کې دي چې یاره د ډېرو خلکو غواګانې د هغې نه مړې شوې او ډېر مشکلات خلکو ته ساز شوي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په KPK کې غواګانو باندې یو قسم بیماری راغلی، تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري. د سکین یو بیماری راغلی، د دې سکین د وجې نه، د دې بیمارۍ د وجې نه بلا زناور او غواګانې چې دی نو هغه مړې شولې. د دې لپاره یو حکیم صاحب یو ښکلې شانته نسخه ښولې ده، خو د هغې نه وړاندې ستاسو سره یو دوه درې خبرې کول غواړم. څومره چې زمونږ کتونکي دي او بیا په کوم ځای کې دا بیماري ده، نو تاسو په دې ورځو کې په بازارونو کې د غوښو نه لږ پرهیز وکړئ، اجتناب وکړئ. ولې چې دغه غواګانې بیمارې شي او دا بیا حلالې کړي نو د هغې غوښې څوک په کور کې په کلي کې هم نه خوري. د دغې قصابیانو سره خبره کوي او قصابیان بیا په مارکیټ کې دغه غوښه خرڅوي، نو دغې نه انسانان بیماریانې لګېدی شي. نو اول خو دغه خبره ده چې تاسو د غوښو نه په دې ورځو کې اجتناب وکړئ. دویمه خبره دا ده کوم چې د غواګانو ډاکټران دي نو هغه ګرځي دې ته یو قسم ویکسین دي چې په دې چمړه کې ورته وهي، هغه هم وکړئ. خو د دغې نه علاوه د حکیم صاحب یو ښکلې شانته نسخه او ډېره اسانه نسخې ښکلې ده، نو دغه ویډیو هم وګورئ او کله چا غواګانو ته بیماري نو دغه نسخه وله هم ورکړئ او الله تعالی به وله شفا ورکړي. او څومره چې زموږ کتونکي نو دا ویډیو ډېره زیاته شیر کړئ که چا په غواګانو کې دغه بیماري او دغه نسخه چاته نه معلوم نو چې دغه نسخه راواخلي او خپل غواګانو له ورکړي او کوم ویکسین چې د دې لپاره دي نو هغه هم ورکړئ، هغه هم د خپلو غواګانو ته وکړئ. دویمه خبره راته بیا دا کومه چې تاسو په بازارونو کې په دې ورځو کې دغه غوښې مه اخلئ. ولې چې په دې غواګانو کې چې کوم بیماري دغه انسانانو ته هم لګېدی شي، ډېر خطرناک یو وبایي مرض دی. تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري د کوم غوا چې دغه پر سکین باندې څه دانې راختلي دي، دغه دانو د وجې نه دغه غواګانې مړې کېږي. نو دغه ویډیو پیغام یې د دې لپاره شیر کوو چې کوم ملګري ماته ویډیو را لېږل ده بیا ډېره ښکلې نسخه ښولده مالې دغه هم تاسو په کار باندې راشي. دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هر چاته ورورسي. او د بلې ویډیو پورې ما الله کې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور حکیم مشفق الرحمن. نن سبا چې زناورو ته کومه د سکین بیماری لګېدل ده، یو وایرس راغلی او ډېر خلک د هغې نه په پریشانۍ کې دي چې یاره د ډېرو خلکو غواګانې د هغې نه مړې شوې او ډېر مشکلات خلکو ته ساز شوي دي. نو زه تاسو ته یو اسانه نسخه ښیم او مونږ ډېرو ملګرو له ورکړ ده او د هغې غواګانې ورسره الله رب العزت ښه کړي او دا مونږ باقاعده ورکوم. نو هغه څیزونه تاسو د ځان سره نوټ کړئ. د دې سره د سکین دا چې کم از کم یو هفته استعمال کې د ورځې به 4 خوراک ورکې په پیړه کې. نو دا 4 خوراک چې ورکې یو هفته دا استعمال کې دې سره مکمل بیماری ختمیږي او څاروی بالکل روغ رمټ کېږي. نو هغه 2 څیزونه دي، یو اجواین دیسی او دویم ریټا. دا دواړه به راوالی هم وزن که 100 ګرام رالی که 200 ګرام رالی دا به راوالی او دواړه به میده کې. دا ریټه لږه سخته نو دا به صحیح میده کې او چې دواړه دې میده کړه نو یو چونګ ورکوټی چونګ دا به وله په پیړه کې ورکې 4 ټیمه د ورځې. د دې سره به خېټه لږه نرمیږي خو خیر دی، د دې سره هغه ګنده مواد هغه زهریات هغه ختمیږي. نو دا نسخه د ځان سره نوټ کړئ، اجواین دیسی او ریټا. او که څوک یې سازولی نه شي او هغه ته مشکلات یا په دې څیزونو پوهیږي نه نو دا زموږ سره بیا تیار هم میلاویږي. تاسو بیا زموږ سره رابطه کولی شئ په نمبر باندې. مونږ ورسره بیا خپل د دې دپاره یو خاص شربت دی قیمتي، هغه هم ورسره ورکو. نو انشاءالله چې 100% صحیح کېږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. صرف نظروں کے ملگرو بس رضائے